او دا کمر د پاسه یو کاکا کټ او یو شپول چیلم نا کشه خلی او لاندې د دې منظر تماشه کوي. کله هم د انسان مال او اسباب ډیری نو غمونه ډیری مزه کوي خواران. السلام علیکم، زه یم مهران زمانه او تاسو ګورئ درشل ډیجیټل ټي وي. ګرانو کتونکو، د متلونو په دې سلسله کې موږ تاسو ته نن یو نوی متل راوړی دی. وایي چې وریږي په باران نو مزه کوي خواران. راځئ چې نن په دې متل باندې رڼا واچو. د دې شاته قصه څه ده او د دې مطلب څه ده. په یو کلي کې یو خوړو او دغه خوړ په غاړه خلکو آبادیانې کړې وي او د دې خوړ سره نږدې یو کمر و او دا کمر د پاسه یو کاکا اوسېدلو چې یو ورسره پوزې، یو کټ او یو شپول و. نو یو پیرا د سیلابونو موسم و او په زور او شور سره بارانونه وشولو او د هغې د وجې ښه تیز سیلاب راغو چې کوم سیلاب د دې خلکو دا ټولې آبادیانې ځان سره یې وړلې او د ټولو خلکو مال او اسباب ته یې ډېر نقصان ورسولو. په دې دوران کې دا کاکا د لوړې نه د دې کمر نه د خپل چیلم نه کشه خلي او لاندې د دې منظر تماشه کوي. نو په دې حالاتو کې یو کس د بابا ته راغو چې بابا تاسو خپل مال حال واخلئ او تاسو هم یو وچې علاقې ته لاړ شئ، پرامنه علاقې ته لاړ شئ، ځکه چې دا سیلاب ډېرېدلی شي او تاسو ته هم نقصان رسولی شي. بابا بیا هم پر سکونه ناسو، د خپل چیلم نه یې کش راخلو او ورته وویل چې بچیا دا سیلاب زما څه وکړي زیات نه زیات، خو یو کټ دی او یو پوزې دی او دا یو شپول دی، نو ما نه به د دې نه علاوه نور څه یوسي. بس دغه قصه وه چې بیا د دې نه دا متل مشهور شو چې وریږي په باران نو مزې کوي خواران. نو اوس مزې ولې کوي خواران؟ مزې داسې کوي چې لکه غریب سره به زیات نه زیات څه مال او اسباب وي، خو څه لږ ډېر مال او اسباب به وي ورسره چې هغه هم ترې لاړ شي نو څه دومره نقصان نه دی. غم او نقصان هغوی له دی کوم چې ډېر مال او اسباب خاوندان دي او که هغوی نه هغه مال او اسباب لاړ شي نو هغوی پرې ډېر خوارېږي او ډېر نقصان ورته رسي. په دې باندې د بسر صاحب یو نظم هم دی، ما د اوبو د منځ نه د خلکو تماشې کولې. او غني خان هم وایي چې بادشاهي د جهان سکټې ځان له ولې زیاتی غم. نو د دې شعر هم د متل سره ربط جوړیږي ځکه چې کله هم د انسان مال او اسباب ډیري نو غمونه یې ډیري، فکرونه یې ډیري د دې مال او اسباب سره. ګرانو کتونکو، بس دغه و زموږ د نننۍ ورځ متل. ملاویږو په نوي کیسټ کې. اوس ورکوئ خپل کوربه مهران زمان له اجازت. د الله په امان.